بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او خوږو پښتنو، د زړه د تله درته سلام وایم، ستړي مشي درته وایم. خدای دې تاسو روغ جوړ او په خیر شه لري، آمین. محترمو پښتنو، د خپل تاریخي وطن ولس حالات ستاسو مخې ته دي. 21مه صدۍ چې دا په نړۍ کې د قانونو د پرمختګ او د جدید ټکنالوژي او د ترقۍ دور دی. پښتانه په یو اړخ واک اختیار یې د پنجابي د دغو خاورې په لاس کې دی، واکدار هغه د ترقۍ نه لرې ساتلی دي، خو چې په خپلو خواریو محنتونو یې یو د خټو کورګی جوړ کړی دی. د کلي د غرونو څه چینې او چنارونه یو پټی ژوند یې دی، اوس د هغو نه یې هم وباسي. تاسو په خپلو کورونو کې د عزت ژوند مه کوئ. تاسو کیمپونو کې، په خیمو کې د ذلت ژوند، د منت ژوند، د سوال او زارۍ ژوند او د خیراتونو ژوند وکړئ. ځکه پنجابی واکدار تاسو په مدنیاتو باندې، تاسو په وینو باندې، تاسو په وطنونو باندې کاروبارونه کول غواړي، ځان مستول او څربول غواړي. یو خوا د وطن حالات د اپریشنونو په نامه باندې، د ټارګټ اپریشنونو په نامه باندې، د جنگونو په نامه باندې تباه او برباد او لا نور تباه کوي. دوه ډوله اصطلاحات کاروي. زه بیا وروستو تفصیل ته ځم د مختلفو اړخونه. یو ته اپریشن وایي چې په دوی په ژبه کې ملیټري اپریشن ورته ویل کېږي. یو ته ټارګټ اپریشن وایي چې د دوی په ژبه کې به څو اورېدلي وي، د دوی په پریس کانفرنسونو کې IBO ورته وایي. IBO معنا انټیلیجنس بیسډ اپریشن. په پښتو کې دا معنا دا کوي چې د ډېر سمارټ او رښتوني معلوماتو په بنیاد باندې دا یعنی یو مخصوص ځای اپریشن کیږي. درته ښایم یې چې د IBO مثال درکوم چې څنګه دی. هغه په کلیو کې، په بنو کې، په جاني خیلو کې، په نورو سیمو کې، په لکي مروت کې، په ټانګ کې، په درازنده کې، په ډی خان کې، په وزیرستان کې، په شمالي وزیرستان میرلی او نورو سیمو کې، شوه کې، په کورم کې، په اورګزۍ کې، په خیبر کې، په باجوړ کې هغه چې کوم کاټ کاپټر نه بم ګزاروي ستا په ماشومانو، ستا په بچو او د دغې وطن په دې سپینګیرو ترسرو باندې په کورونو کې، دې ته دوی وایي IBO انټیلیجنس بیسډ اپریشن. دا د دوی د رښتوني معلوماتو په بنیاد باندې شوي اپریشنونه دي. معنا هغه ماشومان چې دوی وژني، شهیدانوي، هغه تورسرې چې دوی شهیدانوي، هغه سپینګیري چې په کورونو کې دننه دوی نه پرېږدي، په جوماتونو باندې چې بریدونه کوي، دا چې کوم څومره دا 2025 کې به تاسو لیدلي وي چې 300 نه باندې داسې پیښې وشوې چې په هغه کې عام ماشومان، کورونه، پښتنې تورسرې، سپینګیري چېرته په کورونو کې اوده دي، د باندې بم پرې غورځوه، چېرته دوی په عامو حالاتو کې په کور کې سره ناست دي، په ماشومانو بم ګزاروه. دا د دوی ټارګټ اپریشن دی چې دوی ورته انټیلیجنس بیسډ اپریشن، یعنی د کارا معلوماتو په بنیاد باندې، یعنی دوی چې دغه ماشومان، دغه تورسرې پښتنې، دغه سپینګیري دا وژل، شهیدانول یې دا په خطا نه وو، دا داسې نه وه چې په پټو سترګو یې کړي دي. دا د دوی خپل لاټرۍ پریس کانفرنسونه وګوري، هغه درته وایي ټارګټ اپریشن معنا IBO معنا انټیلیجنس بیسډ اپریشن، چې دا موږ د رښتوني معلوماتو په بنیاد کړي دي. یعنې د اراده دا وه چې ستا ماشومان ووژني. اوس هم ډېر دا سیاسي خلک ورته وایي موږ خو اپریشن نه ورسره منو، باید ټارګټ اپریشن وکړي. نو ټارګټ اپریشن یې څه شی دی؟ تاسو تر اوسه پورې له دغې فوج نه دا توقعات دي چې هغه ټارګټ اپریشن خو صحیح کوي، خو یوازې د غټ اپریشنونه چې کوم دي چې خلک د کوره وباسي، دا غلط دي. د دوی ټارګټ اپریشنونه تاسو نه دي لیدلي چې زموږ د وطن تورسرې، زموږ د وطن ماشومان، زموږ د وطن سپینګیري پکې شهیدان کوي. نو لہذا یو خو د دغې کنفیوژن نه باید هر څوک ووځي. دا یو سټیج گیم دی د خاوره په دې وطن باندې چې څومره هم دا جنگ کیږي، دا جنگ د پنجابي واکدار له اړخه جوړ کړی شوی دی چې کله یې وغواړي چې امن راولم، هم یوه ورځ یې نه پې لګېږي، هم که ووایي جنگ جوړوم، هم یوه ورځ یې نه پې لګېږي. په یو ډول باندې وسلوال تنظیمونه راوستلی شول، همداسې لرې کولو فرموله هم شته ورسره چې په دې خاوره جنګ نه وي، فساد نه وي. خو البته
بیا به ستا د مدنیاتو سودا یې چې کړي دي هغه به څنګه لوټي، بیا به ستا په وینو کاروبار څنګه کوي. دا اوس عادت شوي دي. د دوی ظلم جبر تاسو په سترګو وینئ. یو انسان چې دومره ظلمونه دومره جبرونه کوي، هغې دپاره بیا نور ظلم تر دې زیات ظلم جبر هم څه خبره نه وي. هغې ضمیر ویده شوی وي، هغه ضمیر نور نه ویښېږي د انسان په وینو باندې. او دوی بس دا هر څه خپلې ټولې تجربې راوړي دي، خپل ټول د ظلم جبر افزار یې راوړي دي او په پښتنو یې استعمالوي. پښتانه یې د دې ډالري جنګ په مختلفو اړخونو کې بوخت کړي. پر ځای د دې پښتانه د ترقۍ ژوند، ښکلی ژوند، د امن ژوند، پرمختللی ژوند دغه وکړي. پښتانه د دې ډالري جنګونو په حساب کتاب کې بوخت کړي دي. چېرته اپریشن دی، چېرته په کورونو بمباري ده، چېرته یو ځای په یو شکل کې بل ځای په بل شکل کې. پښتون د داسې جنګونو مخې ته ولاړ دی چې هغه د ده د خاورې جنګ دی هم نه، بلکې د ده د خاورې د لوټلو جنګ دی او دی بوخت دی. په دې خبره کوو چې هغه څه شی دي، هغه کوم حقیقتونه دي چې موږ هغه وپېژنو، بیا راته اسانه ده چې د خپلې خاورې د خپل ملت غم درد و بنیاد ته ورسېږو، او بیا اسانه ده چې موږ د هغې د حل کولو یو صحیح سوچ او ځای ته ورسېږو. دوه اړخونه باندې زه خبرې کوم، هر څوک پې بیا خپله خبره کولی شي. یو په دې خاوره د اختیار خبره، یو بیا په دې خاوره د پښتنو په خپل منځ کې د تعلق خبره. په دې دوې ځایونو کې څه شی دي داسې چې د هغې لا کبله په دې خاوره په دې ولسونو کې د ښه ژوند، د ښکلي ژوند یو زمینه نه برابرېږي. یو طرف ته ګورو، دا یو اړخ ته راځو، دا د اختیار ورته. ګوره تر ټولو غټه خبره دا ده چې ته په خپله خاوره اختیار لرې که نه لرې. مثال در کوم، تیرا ده، سنټرل کورم دی، بنو دی، بل ځای دی، که یعنې دلته اپریشن کېږي، دا دلته آباد 15 میلیونه پښتانه، 6 کروړه پښتانه دا نه غواړي چې دلته د اپریشن وشي، دا نه غواړي چې دلته د جنګ وشي، دا نه غواړي چې دلته د بد امني وي، دا نه غواړي چې دلته د وسایلو لوټ مار وي، دا نه غواړي چې دلته د یو ظالمانه جابرانه نظام وي. غواړي نه غواړي. خو البته هلته 15 پنجابیان چې سره کینی، یو واسم منیر د خواجه آصف دی او شهباز شریف دی، 3-4 کسان سره کینی، هغه که یو شی وغواړي هغه کیږي. یعنې ته غواړې اپریشن دې نه وشي، هغه 3-4 کسان کینی غواړي چې اپریشن دې وشي. آیا 15 میلیونه نفوس قام، یو تاریخي قام، د دغې د خبرې څه حیثیت شته دی چې د 3-4-5 پنجابیانو مشران چې کوم دي د دوی عسکري او سیاسي، د هغو د خبرې څه وزن شته دی؟ خاوره د چا ده؟ دا وطن د چا دی؟ چې څوک پریکړې کوي د دغې وطن متعلق، هغه خواجه آصف، هغه شهباز شریف، هغه عاصم منیر، آیا دلته 1 انچ ځمکه لري د پلار د نیکه یا په تاریخي طور باندې؟ نه یې لري. ځمکه ستاسو ده، وطن ستاسو دی، د قانونونو د تاریخونو نه په آباد تاسو یې، خو پریکړې به څوک کوي؟ فیصلې به څوک کوي؟ هغه څوک چې دا ځینې پته نشته کرایې لیدلې ده هم که لیدلې هم نه ده. نو ستا د وطن اختیار ستا سره نشته دی. که ته یې آبادول وهم غواړې، که ته وهم غواړې چې دلته د اپریشنونه نه وي، که ته وهم غواړې چې خلک د کوره نه وځي، که ته وهم غواړې چې دلته د ولسونو سره ظلم نه وي، نو ستا خبره ځای نه نسي. که دی وغواړي د خبره ځای نسي. دی که وغواړي چې اپریشن کوم کېږي به، که وغواړي نه کوم نه به کېږي، که وغواړي اپریشن کوم خو منم یې نه، میډیا ده ورسره، یو ډول خندا ده په تا پورې، هغه به در پورې وکړي. ولې داسې ده؟ په دې دا وجه ته درته راځم چې داسې وجه څه شی ده چې د 6 کروړو یو تاریخي قام په خپله خاوره آباد قام د خپلې خاورې د خپل کلي متعلق یو خبره یو ځای ته نه رسېږي، خو د 4-5 کسانو چې هغه د دغې قام د دغې ملت نه دي، د هغو خبره عملي کېږي. هغه دا ده چې پنجابی واکدار سټیټ لري، انسټیټیوشن ادارې لري،
فوج لري، بجټ لري، داخله یو نظام لري، خارجه یو تعلق لري. که نن هغه 4-5 کسان نامونه به یې بدلېږي، نن دا دي پرون نور و سبا به نور وي، خو چې دوی څوک خپل مشران جوړ کړي، هغه چې یو پرېکړه وکړي، یو خواهش ظاهر کړي، یو فیصله وکړي، خو لاندې به یې خپل فوجونو ته او خپلو ادارو ته، خپل انسټیټیوشنز ته، خپل داخلي نظام ته، هغه ته به یې ور فارورډ کړي، هغه به یې عملي کړي. پښتونه ته خو خواهش لرې، ته هم غواړې چې یو کار د ټول ملت غواړي چې داسې دې وشي او داسې دې نه وشي، خو البته څوک دي چې ته به هغه بیا ورته فارورډ کړي او هغه بیا عملي کړي. جرګې خو پښتانه هم کوي، دا اوس یې کوي، هر وخت کوي، خو د دغې حل څه کېدلی شي؟ یعنې که جرګه هم کوي، چلو تا جرګه وکړه، خبره دې وکړه، عملي کېږي به عملي کوي به څوک؟ راځو و دغې پوینټ ته چې څنګه د دغې دپاره موږ ډېرې زیاتې خوارۍ او هڅې وکړلې چې بیا بیرته په یو نام او په بل نام باندې یو ډول مسخرې پورې کېدلې. ملته کامه پښتنو، ستاسو د یاداشت مطابق، ستاسو د سترګو د لید مخ ته زه یو وړ یاداشت تاسو ته در یادوم، ستاسو د مخه شوی دی. هغه د 11 اکتوبر د خیبر جرګې 26 نکاتو کې یوازې 2 نکات درته یادوم، بیا به لږ پوهه شئ چې دا څه شی و. یو نکته دا وه، یو شک دا و د هغې جرګې چې پښتانه به خپل ملي مرکز جوړوي، د پښتنو به یو ملي مرکز جوړوي. 100 جربه ځمکه د هغې ملي مرکز د جوړولو دپاره هلته د خیبر اولسونو درته درکوله، اعلان یې درته وکړو. پرېکړه دا وشوه چې په دې ملي مرکز کې به هره ضلع او هر ګوند چې ټوټل 80 راځي، هر یو به داسې یو بل 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 سیکریټریټ لري. بیا به په دې منځ کې د ټول ملت ملي سیکریټریټ او ملي جرګه حال سیستم وي. دغه ځای ته به د ضلعو مسلې راځي چې کوم ملي حیثیت لري، هلته به په ملي جرګه کې کار پرې کېږي، سیکریټریټ. دویم شک یې دا و چې د دغو پرېکړو د عملي کولو دپاره به دا هر ډیسټریکټ او هر یو ګوند 3 زره کسان مختص کوي، چې 2,40,000 کسان، یعنې څه کم 3 لکه نفر راځي. دا به دوی قوت وي، که دوی یو پرېکړه کوله هغه به عملي کوي. پنجابی اکټیو سټرکچر سیستم لري، یعنې پنجابی که خبره کوي د هغې د عملي کولو دپاره هم یو نظام لري. ته که یو خبره کوي، ته که راټولېږې هم، ته که جرګې هم کوي، خو څوک به عملي کوي؟ همدغه خوارۍ مونږ کړې وې، دغه محنت مو کړی و. د دغې دپاره ملګري شهیدان شول، د دغې دپاره مونږ د خپلو ملګرو په جنازې باندې د ملګرو نه بلکې د ملت خبرې وکړې چې دا ملت سیال شي، د نورو په شان که دی سټیټ نه لري، سټیټس خو ولري.